بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم د موږ سلامونه قبول کړئ له ننګرهار څخه. نن هم د ما سره د ما د ماما زوی فاروق شاه. نو داسې جي ته م ولمه ما خو تاسې باندې ننګرهار کې ډېر زیات ځایونه وکتل، بلکې ټول افغانستان کې مې ډېر ساحې در باندې وکتل. نن هم یو داسې جي ته ولمه چې په ننګرهار کې باید تاسې هلته د څومره وخت دپاره پاتې شئ. نو هغه جي ته د رسېدلو دپاره د ما سره په ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ. اوس هم خپل شخصي ګاډی نه لرو، لوکل ګرځو د ښار ته راورسېدو. نو په ښار کې دومره خاص رش هم نشته، ځکه چې وخت د غرمې ده، چې 1 بجه خواوشا ټیم ده. موټر نشته، نور خلک ښه ډېر دي. دغه رش کش والا کوڅه ده، کوم ځای کې چې خلک ډېر تاویږي راتاویږي. نو فاروق شاه هم شاته راسره روان ده. ورځ خو ښه صحیح مزېداره روانه ده. نو نیمه ورځ تقریبا تېره شوه. څه د ښار ښکلاوې در باندې ګورم. دې جي نه همدغه د موږ لار ده چې کوم چې د تاسې وړل غواړم، چې کوم چې د تاسې بوول غواړم. تاسو ته مې ویلي چې ویډیو کې تر اخره پاتې شئ. یو خاص جي ته ولمه. دغه بیا د صرافۍ مارکېټ ده. دې ته موږ او تاسې آفلاین بینکینګ هم ویلی شو، ځکه چې دلته خلک راځي په خپله پیسې لاس په لاس اخلي او بدلوي. آنلاین سیسټم نشته کې. دا خلک ناست دي، که پیسې کرنسۍ بدلوي، که حوالې کوي یا یې راخلې. نو دې ترتیبي ده. هغه نه وروسته څه جوس یو دی انارو جوس ته راغلو. ډېر ښه سیسټم یې و، انارو جوس ترې وباسه. په دې کې بیا دا مشکلات نشته چې شي ورسره میکس کړي، مکسچر یې جوړ کړي، جوړ یې کړه، جوس یې جوړ کړه او ګیلاس ته راډکوي. ډېر زیات رنګ نه ډېر زیات ښکلی ښکاري چې ده به ټیسټ څنګه وي. نو راځئ ټیسټ کوو دا جوس. ماشاءالله بې انتها زیات ښه خوند یې ده، بیخي زبردست یې جوړ کړی ده. دغه کاکا ده که څومره خلک په ننګرهار کې کوښښ کوي ورته راځئ، ځکه هېڅ ملاوټ نه کوي، بلکل پیور جوس در باندې څښي. د دې نه پورته روانېږو همغه طرف ته چې کوم خاص مقصد وي، کوم شي چې راوتلي وي. نو یغه جي ته ځو. حالات خو تاسو در معلومیږي، بیخي چوپتیا ده. وخت هم تېر شه، تقریبا په 3 بجې وخت ده. د نورو جوسان مطلب یې دې نه معلومیږي چې جوسان تر اوسه په ننګرهار کې معمولي شان ګرمي شته، یعنې ډېره زیاته نه ده. خو ورسره وچې مېوې هم راوتلي. وچې مېوې بیا دا نښه ورکوي چې ژمی نور د شروع کېدا والا ده. افغانستان کې وچې مېوې بې انتها زیاتې دي او بیخي په داسې بیه دي چې ارزانه دي. دا هم خجورې دي، بې انتها زیاتې خجورې او ډېر ښه خوږلت والا خجورې ایښي. د دې نه مخکې راغلو هغه تورنج والا مې ولیده. تورنج کې خو بیا بې انتها زیات خپل یو خوند ده او یو ښکلا لري. په دې باندې مې یو تورنج کټ کړم، ورته یو تورنج کټ کړه چې وګورو څنګه خوند لري. هغه زبردست سایز کې کټ کړی یو تورنج او بیخي ماشاءالله داسې پوخ و. داسې تاسې دې ویډیو کې راڅخه کتلی شئ. دا ګورئ ویډیو کې څومره زیات خوندور ښکاري، څومره او خوند یې په حقیقت کې هم دغومره ښه و. دې نه وروسته یو بابا د عطر والا ناست و، هغه ته هم یو سلام ور واچاوه. کسمه کیسه ماته ایښي وو او په ویډیو لیدلو سره ډېر خوشحاله یم شه. نو لاړو بابا جانه، بای بای، د الله په امان. ښه ځوان و، ښه وړکی و او خټکی خو بیا نو بېل خوند د افغانستان خټکی خو تاسو ته معلوم وي. نو سفر هم ختمېږي نه، دغسې مخکې ځو، هغه خپل مقصد ته ځان رسوو او وخت دغسې ناوخته کېږي، ځکه زه سټپ بای سټپ ویډیوګانې کوم، مخکې ډېر ځایونه پرېږدم. دغه هم یا نیلام یا لنډې والا سامان ایښی ده. په دې کې ډېر ارزان بیه او ډېر برنډډ بوټونه پیدا کېږي. موږ خو ورته ودرېږو ځکه مخکې نه راباندې ناوخته وو. هغه کوم جي ته چې مقصد رسېدل دي هغه جي ته موږ ځان رسوو، ځکه مخکې نه دومره ناوخته څه 3-4 بجو تقریبا کې نږدې څه. که د سړک یو بله خوا تاسې ګورئ نو ټوله په دې بوټو رنګینه ده. قسمه قسم برنډډ بوټونه ایښي دي، هر هېواد نه راغلي دي او دلته خرڅېږي. د دې نه وروسته د دې بوټو د جي سره فاروق شاه ته زه لږ تاو شوم چې فاروق شاه مې څه کړه، فاروق شاه رانه ورک نه شو. که شاته راسره روان ده فاروق شاه هم. نو قسمه قسم بوټونه تاسې کتلی شئ. دوی هم ماشومان ماته ښکاري د سکول نه راجوړ شوي، خوشحالي را روان دي. په دې جي کې تقریبا داسې د 500 کسانو ورځ روان ده. دغه خپل بوټونه خرڅوي او خپل سیسټم جوړوي. دا هم په خیر راورسېدو ګرین هارټ ته. نو ګرین هارټ هغه ځای نه ده چې کوم جي ته م زه ولم. دې ته صرف په دې خاطر باندې زه راننوتم چې په تاسې باندې دا ځای وګورم چې څومره زیات ښه یې جوړ کړی. ګرین هارټ پیزا دوی هم ډېره ښه پیزا ورکوي، خو نن د ما مقصد دا ځای نه ده، ګرین هارټ نه ده. دا مې صرف په تاسې باندې پوته چې دوی هم ډېر ښه ځای جوړ کړی ده. که څنګه چل د فاروق شاه ځو داسې ځو. نو بیا ګرین هارټ نه م راووتو. دا د موږ د مقصد ځای ده چېرته چې ما راوستلی. دې ته ویل کېږي کرسپي رسټورانټ. د کرسپي رسټورانټ بې انتها زیات ښه خواړه دي او ډېر ښه په خوند او ډېر ښه په ترتیب یې برابر دي دا خواړه. نو راځو، دغه یې معاون ده عبدالرشید صاحب نوم د رشید نوم ده.
منیو ګورو خپله منیو چک کوو چې شی اډر هم ورکړم نو یقین ومنئ چې بې انتها زیات ښه نرخونه هم دي او ښه خوراکونه هم دي موږ خو خپله د فاروق شاه په اډر باندې وځو چې فاروق شاه چې شی اډر ورکړم او راغلی موږ په دې نیت وو چې دې ته به موږ د پلیټر اډر وکړو نو منیو مې صرف دې خاطر راوخته چې په تاسې باندې وګورو که موږ خپل اډر ورکړه دغه د باندې تیاریانې روانې شوې چې خان مې خان جوړوي او خپل ترتیب کوي دی او دا هوټل ته اوس موږ تقریبا 4:30-5 بجې خواوشا راورسېدو چې څومره دوی ښکلی هوټل جوړ کړی ده څومره ښکلا یې ورکړې ده د هغومره زیات خوراک هم خوندور ده خوراک هم ډېر زیات خوندور ده او دغه یو څو شاټونه د دې هوټل مالک عبدالرشید چې نومېږي دې راکړه دا دوی د شپې کړي ځکه موږ په مازدیګر کې ورغلو او ما ته هم ډېر زیات خوند راکړه دومره زیات ښکلی ښکاري د هوټل د شپې لخوا نه که د لاندې وګورې او که پورته یې وګورې د مخې دا د فرنټ ویو ده د فرنټ چې کوم ځینه معلومیږي د شپې خپله زه کله نه یم ورته راغلی د شپې ډېره زیاته ښکلا ده ما خپله یوه ویډیو کتلې وه په هغه خاطر ورته راغلم او ډېر زیات خوند یې راکړه او چې کله موږ ورته راورسېدو په حقیقت کې هم هغومره خوند وکړو چې څومره ما د هغې ویډیو نه خوند اخیستی و واقعا چې ډېر زیات ښه یې جوړ کړی دی دا ځای بس نو زموږ خوراک هم په تیارېدا باندې ده چې خان یې په لګولي دي نو موږ کېناستو کرکټ ته د افغانستان میچ لګېدلی ده موږ به د میچ نه وای خوند واخلو تر هغه پورې به خوراک تیار شي نو کله چې دوی دا خپل پلیټر تیار کړي فاروق شاه خو یې میچ نه ښه خوند واخیسته مړۍ تیاره شوه نو دا پلیټر چې کله تیار شي بیا یې تاسې دا تیار پلیټر د ما سره وګورئ او بیا به یې تاسو ته خپله د دې ټول هوټل معلومات به درته وشي چې واقعي دغو په یو قسم خوندور خوراک جوړ کړی دغه د خوراک هم راورسېده نو راځئ چې خلاص یې کړو چې څنګه ذایقه یې څنګه ده خوند یې څنګه ده زه مخکې نه یم راغلی زه خپله بل اول وار راغلی یم خو بې انتها زیات خوند مې ترې واخیسته واقعي چې ډېر ښه شیان یې جوړ کړي وو دغه د په ویډیو کې مې تاسو سره شریکوو خلاص خو که په خیر باندې نو چې څنګه ښکاري په نظر باندې دغومره په حقیقت کې دا خوندور هم و ځکه د زه وایس اور وروسته به دې ویډیو کوم دا ویډیو مې مخکې کړې ده نو تاسې راسره کتلی شئ اوس یو ټیسټ یې کوو هغه ټیسټ یې تاسې راسره وګورئ دغه کباب چې ما ټیسټ کړ نو بې انتها زیات ما خو ډېر زیات خوښ شو دومره زیات خوندور کباب دومره د دې کباب نه وروسته چې کوم پیس یې ما چک کاوه د دې نه وروسته چې دوی کومه غوښه جوړه کړې وه هغه غوښه یې بې انتها زیاته خوندوره وه دې نه وروسته زه هغه غوښه چک کومه نو غوښه چې د هډوکي نه رابېلې دومره زیاته نرمه پخه سوې تاسې کتلی شئ دا ګوره په خپله تر رابېلېږي خالي لاس سره ټچ کړه نوره په خپله رابېلېږي او خوند خو یې واه په خوند کې هېڅ خبرې نشته بې انتها زیات ښه خوند یې ده نو د فاروق شاه نه هم پوښتنه کوو چې څنګه د خوښې څه که نه الحمدلله مړۍ هم وخوړله د مړۍ کار هم وکړه فاروق شاه موړ شوې خوند یې وکړه ماشاءالله ډېر ښایسته جوړه نو دا تاسو ته ما خو داسې راځئ یو سپیشل جتم ولم کرسپي په نوم باندې رسټورانټ د سپین غر هوټل ته مخامخه بې انتها زیات ښه خوراک ورکوي اکثره خلک به دا کمنټ کوي چې یو څوک ستا ولې نه کوې اوس د مازدیګر 4:30-5 بجې دي خواوشا نو په دې وخت کې خو مړۍ ته هېڅوک هم نه راځي زه بل چېرې تللی یم نو ناوخته شوم ځکه بېټې مې مړۍ ته هم راغلم نو که ننګرهار ته راغلی را چکر سویه نو لازمي به دې ځای کې یو سټاپ وکړئ ځکه چې مړۍ نه به ډېر خوند واخلی لکه څنګه چې مونږ خوند تر واخیسته او دا ډیش دوی جوړ کړی هم نوی ده دا نوی خوراک دوی هغه کړی دی پلیټر والا ځکه پلیټر خو دلته هر هوټل ورکوي هر رسټورانټ یې ورکوي چې دوی ته 2 نفري 4 نفري 6 نفري 8 نفري څومره پلیټر چې غواړئ او قیمتونه یې ډېر ارزانه دي زما خوښ هم په دې وجه چې قیمتونه یې ارزانه دي اوس دا ټول خوراک چې موږ وکړو یا دې که زه ورکړه سم د ما نه چې پیسې واخلي یا به 800 یا به 1000 روپۍ رانه واخلي نو د نورو هوټلو په نسبت باندې دا ریټ ډېر کم ده ځکه که بل ځای دومره خوراک کوي نو لازمي 2000-2500 افغانۍ اخلي نو له ویډیو کتلم یوه نړۍ مننه کور مودان تر بلې ویډیو پورې د الله په امان